هلکه بس کوم که کاغذ را پسې راوړئ او بله خبره دا ده عادل ارمان وروره د چا شعر دی چې خبر کمې نور څوک د زندګۍ د حال نو تا ته خو مې ټوله کیسه یاره کړې وه نو که جواد زرناب مې نو خبر نو ته خو مې نیکه د وجود نه خبر یا تا د مینار پاکستان ته پروګرام را خېجو خدای چې ما اوس دغه ځای دوه رکعته سپرانه لمونځ وکړه وړاندې دوا مې دا وکړه خدای پاک اوس مې په خیر په دې پوړو کې کوسکي والی چې 500 ته نږدې پوړو باندې خو تاسو خیر زه راونخېجولم ټولو نه مخکې جواد زرناب ورور ته په کتاب باندې ډېره مبارکي او ښه ده نوم خو نوم دی خو ولې دا تخلص هم ماشاءالله ما غلی زه پر لیناس صاحب نه تپوس وکړه چې د زرناب څه معنی ده که نه نو ما ته ویل زرناب د زرو نه جوړ مې زه شکر دی او بیا مې ورته د خودسوزۍ څه معنی ده څنګه چې ما ته نیازه خانه وړاندې په طبایي په کالج کې هغه مولانا صاحب چې کوم و دا کالج مشر په خپله هغه او مخې ته دغسې هلکان ناست نو ما ویل چې خدای اوس په د چا د طبیعت شعرونه وایي وروسته دا نیکه ناست او مخکې هلکان دي نو هغه ما ته وویل هلکه اوتره دې هلکان تاسې رومینټک شعرونه ووایه نو ما وی چې یو مولانا صاحب مونږ انګلیش په 10م کې په خوارۍ په 3م ځل پاس کړی دی او ته ما ته وایې چې رومینټک شعرونه نو ما ته مې رومینټک څه ته وایي نو ما ته دوی ته داسې د یارانې شعرونه ووایه نو دا چې تا ازادي راکړه نو بیا خو به وشي که نه اوس به شعرونه له راشمه د دې یار په شعرونو کې د مولانا خان زیب صاحب ذکر دی نو وړاندې مونږ نیازه خانه چې په بونیر کې روان وو او یو حجرې ته تا بریک واغسته او سره جنډه پې لګېدلې وه نو تا ته مې دا پېژنې که ناسې ودرېږې نو تا وې چې په کوم ځای د باچا خان نښه لګېدلې دا ټول زموږ ځایونه دي که نه نو د دې خان دا شعرونه او شاعري خو به هم ښیي خو چې دا بیا دا په کوم معطلانو باندې دی مین دی نو بس مونږ خو یې نالیدلي په ځان مینان کړو نو بس په دی به ورته دغه 2 شعرونه ووایم چې ستا مزار له د راتللو په ارمان شو ستا مزار له د راتللو په ارمان شو پښتانه د پس له مرګه شکان شو وی شهید مولا خانزی به جنتي شي در پسې د بلا خلکو زړونه وران شي مننه چې شهید مولا خانزی به جنتي شي تر پسې د بلا خلکو زړونه وران شو بیا سمیع الله ګران دا خبره مو وکړه چې دی به کله کتاب یې نو چاپ نو هره ورځ به راتله اوس دغه نو بیا به ورته دغه څو شعرونه ووایم چې کله چې څه کار شي سمدستي راځي کله چې څه کار شي سمدستي راځي ځای ته د غرض به په شپیلي راځي او زړه دومره اعتبار به په دوی نه کوي دا د نیمې لارې یاران ځي راځي مننه چې زړه دومره اعتبار به په دوی نه کوي دا د نیمې لارې یاران ځي راځي او کله چې ماښام شي تیاره جوړه شي یاد دې لکه سم ورورکي راځي او مونږ خو په خفګان پسې خفګان مومو چا وی چې په غم پسې ښادي راځي مننه چې مونږ خو په خفګان پسې خفګان مومو چا وی چې په غم پسې ښادي راځي دا رقیبان جوړ راته د کومې شو حسن له د یاره خاپیري راځي او ډېر را سره ګرانه را خوږېږه متابانه چې ډېر را سره ګرانه را خوږېږم او بیا مې لیوني زړه کې مستي راځي ګرانه دا دې تا ته ډالۍ چې زړه هغه د سوات په اوبو مست کولې وارو که د ځان سره دې وړي راځي او دا د محبت ته جنود دشته ده او دلته به د هر ځای لیوني راځي او زه چې یو تره زوړ بوډا کړم نو ښکاري په غزل مې جوړ ځواني راځي او تابان وایي چې هلکه ما ته هم پکې ډالۍ که نه نیازه خانه ته به دغه 2 شعرونه ووایم چې د زړه سره ستا د مخه په ما ګران دي
د زړه سره ستا د مخه په ما ګران دي او د سوات کاڼي بوټي ټول دا ستا په شان دي او ستا ښایسته دنګه ځواني مې را په زړه شي دلته ونې دي نختر دي کوهونیان دي هلکه بس کړم که کاغذ را پسې راوړئ ملګری بینډۍ یادوي پینډۍ والے اوتر صاحب دا ملګری بینډۍ یادوي نیازه خانه دوی بیا د پینډۍ اواز کوي چې هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده او که د ټریفیک انچارج وې یا څه لوی افسر وې نو په موټر وې به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده که د ټریفیک انچارج وې یا څه لوی افسر وې نو په موټر وې به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده او تره موږ نه چې د ښکلو دا کم مال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې پې بنګله نه کېده